د مسؤلینو د ظرفیت لوړونې په موخه هڅې په نورستان کې د مختلفو اداراتو 130 تنو رئیسانو، امیرونو او نورو غړو ته شپږ ورځنی سیمینار ورکول شو. په یاد سیمینار کې ګډونوالو ته د ادارو د ښه مدیریت او خلکو ته د اړتیا سره سم د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې بشپړ علمي معلومات ورکول شو، ترڅو اداري کارونه یې د خنډونو سره مخ نشي او د اړتیا سره سم خپل اداري چارې پر مخ یوسي. د یاد سیمینار په تړاو د نورستان ولایتي ادارې وایند فریدون سمیم په خپلو خبرو کې داسې وایي: دغه سیمینار د شپږ ورځو لپاره و چې دلته تقریبا 130 د مختلفو ادارو رئیس صاحبانو، امیر صاحبانو، د دې ترڅنګ مدیر صاحبانو ګډون درلود چې په مختلفو برخو کې دوی ته روزنه ورکړل شوې ده چې دوی به په خپلو اړوندو اداراتو کې به عملاً ورڅخه ګټه اخلي. د یاد ولایت کلتور رئیس چې خپل د سیمینار ګډونوال وایي دغه ډول سیمینارونه کولی شي د ځایي مسؤلینو او د اداراتو د کارکوونکو په علمي کچه کې لوړوالی راولي او په خپلو اړوند اداراتو کې کارونه په داسې ډول مخته یوسي چې ولسونه یې تمه لري. د هغه په خبره په تېره یوه اونۍ کې د اداري جوړښتونو اړوند داسې معلومات ترلاسه کړي چې اړتیا ورته لیدل کېده. هفته چې دلته کوم سیمینار و لله الحمد چې په هغه کې د نظارت او مراقبت چې کوم درسونه ترسره شو نو لله الحمد ډېر څه مو ترې زده کړه. که هغه برخه کې چې اداره پې چلولی شي، هغه برخې چې په هغه کې د خپل ماته کارمندانو سره مطلب کوم امورات ترسره کېږي، دغه ټولو برخو کې لله الحمد په دغه یو هفته کې درسونه واخیستل. د استادانو نه هم مننه کوو، تقریبا چې د ولایت په سطحه باندې ټول رئیسانو پکې ګډون کړی و. ټول به انشاءالله دغه درسونه نه خوشحاله وي. آینده دپاره هم پیشنهادونه هغه برخو کې موږ ډک کړي چې دغه برخو ته نور هم باید توجه وشي ترڅو هغه کمبوتا چې په ادارو کې دي هغه ټول ترسره وپوره شي. د دغه سیمینار یو بل ګډونوال د برېښنا رئیس مولوي محمد علي بیا وایي په سیمینار کې داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر مټ به یې وکولی شي د خپلې اړوند ادارې چارې په ډېر ښه ډول پر مخ یوسي. هغه د ورته نورو سیمینارونو د جوړولو غوښتنه هم کوي. ګټې دا ده چې موږ به آینده دپاره د اداره کې ښه رهبري وکولی شو، خپلو کارمندانو سره به ښه رویه، ښه چلند، د دوی نه به ښه کار اخیستلی شو او همدارنګې د کارمندانو سره د هره برخه کې موږ دلته څه زده کړل او د سیمینار نه موږ ډېر خوشحاله یو. راتلونکي هم دغه خپلو مشرانو نه غواړو چې همدغسې سیمینارونه موږ ته دایل کړي او ځکه چې دا موږ ته ډېره ګټوره تمامېږي او موږ ته د روزمره ژوند کې او اداري کارونو کې ډېر پرمختګ راځي. په دې وروستیو کې د ختیځ زون د ټولو ادارو د مسؤلینو لپاره په بېلابېلو برخو کې د ظرفیت لوړونې سیمینارونو ښه پایله ورکړې او اداري کارونه ورسره د خلکو د غوښتنو سره سم مدیریت کیږي او له ورځې بلې ته په ښه کېدو دي. سحر ګل احساس، امید راډیو، نورستان.